صبر صبر صبر. زه درته پوښتنه کوم، عثمان رضی الله عنه د اسلام ستر خلیفه ولې شهید شو؟ د دې اساسي وجه دا وه چې خلکو غلط تبلیغات خپرول، د غلطو خبرو بې اساسه بې بنیاده خبرو له وجې نه شهید شو. زموږ ستاسو په دین کې هر یو شی هغه باید په تحقیق او په ریسرچ باندې مبني وي. بې اساسه بې بنیاده تبلیغات کول دا لویه ګناه ده ای قدرمنه مسلمانه. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. و د یو نفر لپاره دومره دروغ بس دي چې ده ته هره خبره رسیږي، بس مجرد چې واورېده پرته له پلټنې پرته له تحقیقه دی سمدستي بس خلکو ته یې وررسوي. هله پلانکي داسې کړي دي، هله پلانکي داسې ویلي، هله په فیسبوک کې دا راغلی دي، او هله په رادیو کې مې دا واورېدل. ای زما قدرمنه مسلمانه، هره خبره خلکو ته مه رسوه. یو ځل لږ دقت کوه، په مسلمانانو باندې پرده اچوه. هسې نه چې الله مه کړه څوک راجګ شي تا ته دروغ خبره در ورسي او تا هغه زر ته زره خلکو ته ورسي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې له دې نه بل غټ دروغ نور نشي کېدلی. دومره ډیر دروغ، له دې نه نور دروغ څه کېدلی شي چې یو سړی هره خبره اوري زر ته زره خلکو ته رسوي. د دې په خاطر باندې ای قدرمنه مسلمانه، دا هره خبره خلکو ته رسول او خپرول او تبلیغات کول، پروپاګنډې کول، ای قدرمنه دا د منافقینو صفت ته ګوره، په یاد ولره. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. وایي کله چې دوی ته یو خبر ورسیږي، هغه که ښه خبر وي او که بد خبر وي، بس سمدستي هله خلکو ته یې رسوي. دا د منافقینو صفت. موږ تاسو الله جل جلاله داسې هوښیاره امت پیدا کړي، پوهې خلک یې پیدا کړي. موږ تاسو ته امر کړی چې ای مسلمانانو، تاسو هره خبره چې ستاسو غوږونو ته رسیږي، یا یې تاسو لولئ په موبایل کې، یا په رادیوګانو کې اورئ، یا په تلویزیون کې ګورئ، ګوره د هره خبره رښتیا نشي کېدلی. د دې په خاطر باندې پلټنه کوئ، ځان مطمئن کوئ، ځان یقیني کوئ، بیا هغه خبرې نورو خلکو ته رسوئ. سبحان الله، وطنونه وران شوي دي له دې غلطو تبلیغاتو له لاسه، بې بنیاده او بې معنا خبرو له لاسه، د اوازو له لاسه. اوازې خلک واچي کنه خبرې نشري، وطنونه وران شوي دي، خلک شهیدان شوي دي، وفات شوي دي، د خلکو ترمنځ دښمنیانې رامنځته شوي دي. موږ تاسو ته پکار دي د یو مسلمان په حیث باندې چې په هره خبره باندې زر تر زره اعتماد او باور ونه کړو، تر څو پورې چې تاسو مطمئن شوي نه یئ، تر هغه وخته پورې دا خبرې زر تر زره نورو خلکو سره مه شریکوئ، بلکې دقت کوئ او احتیاط کوئ. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته موږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.